बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम कदरमंद कतुनको उमेर जमशेद یم دا تاسو ګورئ دا چې کوم دی نو زوړ ټیر دی د کباړ ټیر چې کوم دی هغې نه څنګه دا خلک نوی ټیر جوړوي یعنی دوکه بازي چې کوم دی نو په هر ځای کې شروع ده قدرمنو دا ویډیو په سوشل میډیا باندې چې کوم دی نو ګردش کوي او مختلفو چینلو والا دا راوچته کړي ده ما چې په دې باندې زه خپل هم خبرې وکړم قدرمنو دا تاسو وګورئ دا زوړ ټیر دی یعنی د کباړ پریډ باندې دا ټیر دی اغوستی دی او اوس به دی نه دی نوی ټیر جوړوي نو دا تاسو وګورئ په دې کې چې کوم الیکري میکري دي هغه دی تازه کوي څنګه تازه کوي دا پوره پروسس دی دا تاسو دا ویډیو وګورئ قدرمنو اوس دې سړي سره دا نوکدار یو څیز دی تاسو وګورئ په خپله باندې او دې لګیا دی په دې کې دا لیکي تازه کوي تاسو ته ښکاري یعنی دوه لیکي ویسي او په منځ کې چې کوم لیکه ده هغه هم تازه کوي دا ویډیو تاسو ګورئ قدرمنو دې نه بعد بیا دا څه کوي دا تاسو ته ښکاري اوس چې کوم دی سیډ لیکه ده هغه هم لګیا ده تازه کوي لګیا دی قدرمنو تاسو وګورئ لیکن څلور چې کوم دي لیکري دي یعنی چار خطه ټیر دی نو څلور وړه لیکي دې ته لګیا دي تازه کوي دا تاسو وګورئ دا ټیر چې کله تیاریږي نو تاسو به دا وګورئ دا مکمل به نوی ښکاري یعنی برانډ نیو ښکاري دا به ووینځي او بالکل دا مکمل به تور ښکاري بیا مکمل صفا کی مطلب چې دا نوی ټیر دی حالانکه دا یو انتهایی خطرناک عمل دی اوس دا تاسو وګورئ ښه اوس تاسو وګورئ په دې کې لګیا دي دا بل شان لیکې وباسي قدرمنو څنګه تاسو سفر چې پر ټیر کې د لوی لیکو نه علاوه دا وړې وړې کرښې پکې هم وي لګیا دي اوس دا وړې وړې کرښې په دې کې وباسي نو خبره زه دې لپاره کوم چې یعنی دا انتهایی خطرناک دی ځکه چې په دې باندې غوښه ډېر زیاته کمه وي او زیاته خلک په دې باندې پوهېږي نه نو اني ټایم اکسیډنټ حادثه راتلی شي د دې ټیر په وجه باندې څه نه څه مصیبت راتلی شي قدرمنو دا تاسو وګورئ دا اوس تاسو خپل اندازه وشي چې دا مکمل نوی ټیر ښکاري لږ لږ تاسو وګورئ دا د موټر ټیر دی تاسو ته ښکاري مکمل زوړ مکمل د کباړ پریډ باندې اغوستی و مثال خبره ده مکمل ختم ټیر و هغې نه څنګه چې کوم دی نوی ټیر جوړ کړو دا تاسو ښکاري قدرمنو تاسو ته ښکاري دا تاسو وګورئ لګیا دی سړی لګیا دی ښه مکمل چې په دې کې کومې لیکې وي نو هغه لیکې تاسو ته ښکاري چې هغه پکې تازه کېږي قدرمنو تاسو دا ټیر وګورئ دا اوس مکمل جوړېدو والا دی یعنی بالکل فرش کېدو والا یعنی دا فرش شو جوړ شو دې کې دا لیکې چې کومې دي هغه څه ناڅه پاتې دي هغه هم دا لیک کمپلیټ شوې قدرمنو دا ټیر اوس مکمل جوړ شو اوس به دې نه دا دې نه بعد به دا مکمل وینځلی کېږي یعنی صفا کېږي به هغې نه بعد به دا دې پیک کوي بالکل تاسو وګورئ قدرمنو دا په مارکیټ کې یوه نوي دوکه ده نوي نه ده بلکې دا ډېره زړه دوکه ده ډېر وخت نه دا خبره را روانه ده او په دې باندې موږ پوهېږو نه چې زاړه ټایرونه موږ باندې خرڅېږي او مکمل طور باندې دا جوړوي دا تاسو وګورئ قدرمنو برش ورته نیولی دی او دا ټایر مکمل طور باندې صفا کوي نو بالکل دا به تک تور شي او تاسو به یې چې دا بالکل نوی ټایر دی حالانکه دا به هغه زوړ کباړي ټایر وي دا تاسو وګورئ قدرمنو صرف دي وغیره هر څه کیمیکل وغیره چې کوم دي په دې باندې لګوي دا به اوس مکمل تک تور شي تاسو وګورئ قدرمنو که سړی لګیا دی برش ورته نیولی دی تاسو وګورئ دا ګورئ قدرمنو ټیر چې کوم دی مکمل طور باندې تک تور شو مکمل داسې ښکاري چې برینډ نیو دی نوی ټیر دی تاسو وګورئ اوس به دې نه پس دې ته کلی خیږي اوس به دا کلی خیجو نو چې کوم عمل دی هغه به سټارټ کېږي قدرمنو تاسو وګورئ په دې باندې چې کوم هغه لیکل میکل دي هغه یې په باندې وموکل او دا د دې ډېره پس په دې باندې کلی خیږي قدرمنو تاسو وګورئ یعنې مکمل نوی ټیر دا به دی زوړ ټیر چې کوم دی دا به دی د نوي ټیر په قیمت باندې خرڅوي دا د کلی ملی په باندې ومخېجولي او ټیر چې کوم دی نو مکمل طور باندې تیار شو او چې کوم په هغې باندې اپټه لګي قدرمنو وګوره اپټه یې پرې ولګولوئ قدرمنو دا ټیر مکمل طور باندې تیار شو دا په مارکیټ کې یو دوکه ده دا ویډیو مخکې شیر کوي چې د خلکو ته پته ولګي